افغان میرمنې د طالب مشرانو پر سفر د لګیدلې بندیز موده وغځول شي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو له لوري د طالب مشرانو د سفر د محدودیتونو معافیت وخت په ختمېدو دی، یو شمېر افغان ښځې او ښځینه زده کوونکي له ملګرو ملتونو غواړي چې دا معافیت د لغوه کړي. د طالبان د حکومت د یو شمېر مشرانو د سفرونو په اړه د ملګرو ملتونو له لوري د بندیزونو معافیت نن جمعه د اګست په 19 پای ته رسیږي او ټاکل شوی چې سبا شنبه د اګست پر 20 نیټه امنیت شورا په دې اړه بحثونه وکړي چې آیا دا موده وغځوي او که خپله پریکړه لغوه کړي. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالان له ملګرو ملتونو غوښتنه کوي چې دوی د طالبانو د سفر بندیزونو د معافیت پریکړه لغوه کړي. له دې ډلې د تیر جمهوریت حکومت د ولسي جرګې غړي او د افغان ښځو د حقونو فعاله سایمه خوږیاڼۍ وایي طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او د خپل تیر یو کلنې واکمنۍ په ترڅ کې پر افغان ښځو او نجونو زیات بندیزونه لګولي دي.